په باجوړ کې د ښایسته نوجوان چې د مکمل تور باندې ختم شو. کدی واقع تاسو واورېدل تاسو به هم په جړه باندې مجبور شئ. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ. د سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري کنه د تعلق د باجوړ سره دی او باجوړ مومند سره دی کنه د سره چې کوم واقع راغلی د کنه ټول پښتانه په جړه باندې مجبور شي. ټول پښتانه ته ضرور دعا وکړي چې زمونږ د باجوړ چې کوم حالات دي کنه الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او دا حالات الله پاک ساز کړي. ځکه چې کوم اپریشن شروع دی کنه هلته ډرون حمله شوې ده او د ښایسته نوجوان چې دی نو دا پکې د دنیا نه رخصت شوی دی او دا وړوکی شوی او ملګرو دومره وړوکی ټوکړی شوی او کنه چې دا په کاپن کې چې دی نو هم نه یوځای کېدو. کاپن چې دی نو په هغه کې هم نه یوځای کېدو دا ټوکړې او بیا چې دی نو موږ به تابوت کوتو خو هلته تابوت هم نه و. بیا چې دی نو د کلي یو ترکاڼ ولګېدو او دې کس چې دی نو تابوت جوړ کړو دی په تابوت کې کېښود. یار ډېر د افسوس مقام دی. تاسو دا نوجوان کتلی شئ که نه چې دا پکې د دنیا نه رخصت شو د ډرون په وجه باندې. ځکه چې هلته چې کوم حالات روان دي هلیکاپټر یې ګرځي نور چې دی نو حالات ډېر زیات خراب دي. زمونږ پښتنو باندې داسې روان دي. یو طرف ته سیلابونه دي بل طرف ته چې دی نو زمونږ په پښتنو باندې ډرون حملې کېږي. زمونږ پښتانه چې دی نو هغه ختمېږي. هلته په باجوړ کې اپریشن شروع دی. خلک چې دی نو بې کوره کېږي نوجوانان چې دی نو هغه پکې شهیدان کېږي چې هغه ټوکړې چې دی نو هغه خلک په کپانونو کې چې دی نو هم نه رایوځای کېږي. خلکو په څه چل ولوي دا په کپانونو کې چې دی نو دا ټوکړې رایوځای کړلې بیا چې دی نو تابوت هم نه و او بیا ولې د کلي ترکاڼ څخه تابوت جوړ کړو. تاسو ته به سیټ ته دا تصویر ښکاري. یار ډېر د افسوس مقام دی چې څومره پښتانه زما دا ویډیو ګورئ. زموږ د دې پښتنو دپاره چې دی نو دعا وکړئ ځکه چې زموږ په پښتنو باندې د الله پاک عذاب راغلی دی. ټول کسانو له پکار چې موږ الله پاک ته رجوع وکړو موږ د الله پاک نه معافي وغواړو. الله پاک چې دی نو زموږ نه خفه شوی دی. نن الله پاک موږ له خوشحالول پکار دی. تلاوت کوئ که نه مونځ کوئ او د الله پاک چې دی نو شکر ادا کوئ په هر ټایم کې. ځکه چې زموږ ایمانونه بیخي کمزوري شوي دي. زموږ ایمانونه بیخي چې دی نو موږ مونځ وکړو د مونځ نه چې دی نو په جومات کې مونځ وکړو بیا بهر ته راوځو د جومات نه زموږ ایمانونه دومره کمزوري دي چې موږ ته دا یاد نه چې موږ په مونځ کې څه ویلي دي. کم صورت چې دی نو موږ په مونځ کې ویلی دی موږ ته دا یاد نه وي که نه. نن چې په باجوړ کې کم حالات دي که نه نو ټولو له پکار ده که نه موږ چې الله پاک ته رجوع وکړو. موږ چې دی نو صرف په پیسه باندې ایمان راوړی دی او چې صرف پیسه یې که نه نو یار څه شته دی. موږ صرف دا یوه خبره کوو او دا یوه خبره چېرته هم مه کوئ ځکه چې د الله عبادت کوئ په صحیح طریقه باندې. زموږ زړونه چې دی نو هغه تور شوي دي. زموږ زړونه چې دی مکمل طور باندې خراب شوي دي. زموږ ذهنونه ختم شوي دي. ذهنونه چې دی نو سوچونه پکې زموږ ذهنونه غلط دي. نو الله پاک چې دی نو په موږ باندې عذابونه راوستي دي زموږ په پښتنو باندې. الله پاک چې دی نو زموږ پښتانه رانیولي دي او دې لپاره چې دی نو موږ الله پاک ته رجوع کول پکار دي. د هر څه چې دی نو الله پاک ختمولی شي ځکه چې د دې ټولې دنیا باچا دی د ټول کائنات باچا دی. هغه چې دی نو هر څه کولی شي الله رب العزت. په هر ټایم کې د الله پاک شکر ادا کوئ. د دې نوجوان دا واقع به تاسو اورېدلي خو ټولو ملګرو ته ضرور شیر کړئ.